خپل ماته شوه. هلکه دا شګه راټوله که هلته نور کار هم دی چې هغه راټول کړې. زر زر کار کوه، ته خو سلو سلو کار کوې. صحیح ده صحیح ده. سلام علیکم. وعلیکم السلام. نو واره واره د څنګه دي او ټول د سي دي ما ګرمه ډوډۍ نه خوري دي او څه دي راکړه. روغ ځوان یې او تو کار نشې کولی. زما سره دا کچ ماشوم دی هغه کار کوي. کار روزګار کوه، په سوال باندې سړی بدې ښکاري. خان رټای مله 100 روپۍ دي، زه به یې وله ورکړم. خیر دی، غریب دی، سوالګر دی. لکه دې خوا راشه. ما دې یو سر شته؟ نشته ماتې. تو زما پسې کار کوه، زه دې دوکان ته ورځم، دا پیسې دل ماتوم او راځم. عجیبه کار وشو. زما هغه مزدور خو دوکان ته لاړې، خو چې د هغه څو پرې نه راغلي، ته په د هغې پرې کار کوې، چړقونه وهې. زه زری کړم اوس پې که راسي. دا کار خو ختم شو. وصل ته راځه، په کمرې کې څه بوټي دي چې هغه کټ کوي. راځه هغه کار وکړو. یو څو پرې راکټ دی راغلی. دا کار دی او دا بم دی، دا هر څه کټ کول دی. نو په دې کشای باندې دا کټ کشا باله. کمرې کار باندې مو کو هغه هم کار وکړو، ډېر ستړی شوم. اوس پې که راسي. هلکه کار دې ختم کړو. او کار مې ختم کړو. هغه ځای دلته چې ځای راوکنې پټي تیارول دي، په هغې کې کار وکړه او چې څو پرې کس نه راغلی چې یو قدم کې نه دی. راځه چې نور کار راځه په حواله کوم. هغه ډېر تکړه سړی و، تا زما تکړه کسولې و. A few moments later. خپل ماته شوه. خپل ماته شوه. وای سلام علیکم. وعلیکم سلام. هلکه ولې پر یاد کې؟ صاحب زه مې کار کوو چې راګرځم چې مې خپه ماته شوه. دا خبرې پرې دوا پیسې دې ماتې کړې که نه؟ یاره په کلي کې وګرځېدم، هېڅ چا رال پیسې ماتې نه کړې. اوس به څه کېږي؟ اوس په دا کېږي چې په کومه لار راغلی په هغې باندې واپس ځه. زما خپې څه چر کېږي؟